محمد رسول الله وی ما د هر چا بدله ورکړې ده او ما د ابوبکر بدلې پاتې دي. د ابوبکر صدیق دی به کې راغسته دی بستر او صدا روان دی د مکې نه بار وځي. د قاری ملک دی ابن الدخنا یا ابن الدخنه بخاری کی دی ولراغه وتوي اين تريد ابا بكر وابو بكر چیرته سي ابو بكر الصديق وتوي قوم نبري حرمتا بس سمد الله گاون طلب کوما وتوي ابو بكر ومثلك لا يخرج استاونت سړی څوک وباسي تحمل الكلا وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. خدیجه چې محمد رسول الله ته کومې خبرې کړې وې هغه ته هم وکړې. تر غریبانو امدادي محتاج حاجت پورا کې مهمان نوازي کې ستاسو سره څوک د کلی نه وباسي. ابو بکر راوس قریش ته وی ما لا امن ورک. امن څه باندې دی؟ امن پدې دی ابو بکر بد الله طرف ته دعوت نور کوي. ابو بکر با الله طرف ته دعوت نور کوي. اسی وی ډیر ظالمانه شرط نه دی. دویم ابو بکر دا به مسجد حرام ته ناراضي. مسجد حرام خدا الله دی خدای وی منګه په ابو بکر نه پریدو. ابا ظالمان جمعات جوړ کی وردل تباغ سره راځي چې زمنګ په طبيعت مونږ کوي. الک الله باندې دا اعلان په بیٹک ولګا او ان المساجد لله. زمنګ دا جمعاتونه دي دلته حنفي مرাজি مالکی مرাজি چې څوک راځي او د محمد رسول الله په یو کمزوري طریقه مونږ کوي اجازه دی وته. الحمدلله من ته کوم غوړه کار شوی دا من په هغه علامه نه راکم. دا واحد د اهل حدیث جمعاتونه دي چې دې کې پابندې نه نشته. ماشومان به مرাজি کله به جمعاتونو کې ماشوم معمولی شروع کی اورانه د سپینګریو ته په قاری واغه کنځلې کوي چې مونږ الله برباد. دا خو تربیه زه دي د ایمان د جوړېدو زه دي. الحمدلله زموږ جمعاتونو کې عامه تام اجازه ده. که حنفین دی امراضی دی زمنگ برونه دی که مالکین دی که شافعین دی که اهل ظواهر دی او کبل دی او کبل دی. ابو بکر باندې پابندی و چې ابو بکر صدیق ورتبه حرم ته ناراضي. نو ابو بکر د لارې په غاړه کورو پتنا بپنای داره مسجدا. ابو بکر صدیق د کور مخې ته ځان له یو څپر جوړ کړ. دا د مکې نه بار نه دی مکه کې جوړ کړ. د مسجد حرام ښکاره کېږي لیکن خلک یې نه ورپرېږدي. نن ډېر شکر د الله ادا کوي. الله داسې مرکزونه درکړل چې دا خو ته څوک نشي ویلی چې ته د پیغمبر په دې طریقه ولې عمل کوې. خو داعی له اخلاص پکار دی. داعی له الله سره تعلق پکار دی. ابو بکر صدیق به څه کول؟ په مونځ به ولاړو قرآن به لوسته چې داسې د غم وخت دی او د الله کتابي او داسې یو نوی دوري. ځکه له ملګرو ته وایم په ملګرو کې دعوت دونه خوند نه کوي لکه چاته چې په دعوت تکلیف رسېدلی دی او په هغې کې څونه مزه ده. دې وخت کې چا ماله یو جام اوبه راکړې چې څکه به یې بوټ به یې راباندې خو چې اړ کې د روژه نیولي او ماښام کې لدر کې ته وایې چې دا اوسپنې مو څه وخورمه. دعوت خو هله مزه کوي. دعوت هله ګلونه راپرېږدي چې دا څوک درته وایي نن به دې ووژني، څوک درته وایي جیل له به ځې او څوک درته څه وایي یو او بل. خو ته به بد اخلاقي نه کوې، بیتفاقی بنا کے دا شریعت خلاف بنا کے چل بیات کے دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ابو بکر ممنز کا ابو بکر ممنز کی
قرآن کریم ویم د ابوبکر باره کې بخاري کې یو لفظ راغلی دی وکان رجلا بکاء ابوبکر چې کله قرآن به ویو جړل دی او دا بعینه د محمد رسول الله صفت دی ولصدره عزیز کعزیز المرجل ابو بکر صدیق قرآن بویو وکان رجلا بکاء ابو بکر جړیدون کې او د الله د یېرې نه نو کله چې تا الله ته ولاړې د الله کتاب وې ستا په ګریوان اوښکې را روانې دي نو ضرور چې د چا زړه د ګټې نه وي که نه چې ګټه یې چوي ته ښه تتقصف عليه نساء العرب وصبيانهم کله چې ابوبکر قرآن ویو دا د عربو الکان او جنکۍ دا به په ابوبکر باندې راپړو وکانو یبکون لبکایه دی بم جړل ابوبکر بم جړل قریش ویریدل چې ابوبکرم د جمعات نه منې کا هلته مرکز کلاو کا یاره د ابوبکر من ته لانجې جوړوي بالاخره ابن دغنه وله راغی ورته وایي ابوبکر یا دا کار پرېږده یا زما له اوس ختم شه او ته وایي زه د الله